د ننګرهار ولایت بشري سرچینو ریاست په هڅو د اصلاح پروژې په مالي او تخنیکي همکارۍ د دولتي ادارو مالي او اداري مدیرانو ته په لوړه کچه د عامه مالي مدیریت تر سرلیک لاندې 4 ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د یاد ورکشاپ په پیل کې د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف مومند وویل چې د کورونا وایرس له امله عایداتي سیستم زیانمن شوی او پکار ده چې له تخنیکي روزنې وروسته مسؤلین په شفاف ډول د عوایدو په راټولولو کې لازمي هڅې وکړي او هدف ته ځان ورسوي. نوموړي ویل چې د مرکزي ادارې د لارښوونې له مخې له دې وروسته معاشونه او اضافه کارۍ د بانک له لارې اجرا کیږي او په وجه نه ورکول کیږي. نو مالي او اداري مدیران باید د دې حکم په تطبیق کې قاطع اجرات ترسره کړي. نوموړي ویل چې له دې ورکشاپ څخه یې موخه د ټولو مالي او اداري چارو په ښه ډول سمبالښت او د کارکوونکو د ظرفیت لوړونه ده چې د بشري سرچینو ریاست له لوري به نورو مامورینو ته هم د هغوی د دندو ته په کتو ورته ورکشاپونه پیل شي. د عامه مالي چارو روزنیز ورکشاپ البته 4 ورځې ورکشاپ چې د بشري سرچینو ریاست په همکارۍ او د اصلاح ادارې په تخنیکي مرسته باندې د دولتي ریاستونو اداري او مالي مسؤلینو لپاره آماده شوی په دغه مسایلو کې چې څنګه کولی شو د دوی د ظرفیت لوړونې په موخه باندې مختلف پروګرامونه ترسره کړو. البته دغه لړۍ د منابع بشري ریاست له ادرسه به ادامه لري. په مختلفو برخو کې د ضرورت په اساس باندې به دغسې روزنیز ورکشاپونه پر مخ ځي تر څو وکولی شو په ادارو کې د اصلاح په موخه او د ظرفیت لوړونې په موخه باندې خپل اهداف او خپل خدمات چټک کړو. د ولایت مقام بشري سرچینو رئیس احمدزي عبدالزي ویل چې د دې ورکشاپ پر مهال مسؤلینو ته د دولت د موخو ترلاسه کولو کې عامه مالي مدیریت او د هغه رول، مالي سیاست، د مالي بودیجې جوړښت، مالي پلان جوړونه، د بودیجې درجه بندي، د تدارکاتو بهیر، تادیاتو تفتیش او کنټرول، مصارفو تطبیق، عوایدو او نورو برخو کې معلومات ورکول کیږي. د اصلاح پروژې مسؤل محمد نعیم نظامي ویل چې د ورکشاپ پر مهال د کورونا وایرس مخنیوي ته پاملرنه شوې او همداراز ټول روزنیز مواد په پام کې نیول شوي چې ګډونوال به ترې ښه ګټه پورته کړي. د یادونو ده چې د ولایت بشري سرچینو ریاست له لوري د دولتي ادارو کارکوونکو ته په بېلابېلو موضوعاتو تر دې دمه لسګونه ورکشاپونه ورکړل شوي دي.